د تونس په شمال لویدیځ کې د ورېښمو چونجیو د روزنې فارم چې له ورېښمو زینتي توکي جوړوي. دا فارم البا نومیږي او په دې ځای کې ښځې په خپلو لاسونو د دوی له ځالو د چونجیو د ایستلو لپاره کار اخلي. د ورېښمو چونجیو له تولید شویو موادو تر ډیره ورېښم ترلاسه کیږي، خو دا فارم د دغو چونجیو له خامو تولید شویو موادو د زینتي وسایلو په جوړولو کې کار اخلي. له تولید شویو موادو د ورېښمو د ترلاسه کولو پر ځای موږ په البا کې د ورېښمو تسمو په نوم کیفیت لرونکو توکو د بدلولو لپاره نوې طریقه رامنځته کړې ده. دا هنري اوبدل په 100% ځیرتیا سره ترسره کیږي. سربیره پر دې موږ ترې د څراغونو د پیغ په شان ډول ډول زینتي شیان جوړ کړي دي. احمد همداراز د دغه هیواد په پلازمینه کې نندارتون جوړ کړی ترڅو د خپل شرکت محصولات پکې نندارې ته وړاندې کړي. دا زینتي توکي له چاپیریال سره سمون لري او د جوړولو لپاره 21 ورځې وخت ته اړتیا ده.